دا الله محبت څو وایي حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی دا الله فرمان دی دا الله د رسول په قول باندې دی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی اذا تقرب الي عبدا شبرا اذا تقرب العبد الي شبرا کله چې زما بنده یو ویش ما ته رانږدې سو الله صبر وایي تقربت الیه ذراعا زه یو لاس ورنږدې کېږم د محمد تعالی د دنیا محبت داسې وه هغه وایي زما سره بیا الله سویه کې که یو لوی سره نږدې سي یو لوی سره نږدې کېږم که د ګیلان سره وکړې ګیلان ورسره کوم لیکن د الله محبت ګوره حقیقي محبت دا دی الله صبر وایي من تقرب یا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا زه هغه ته یو لاس قدر یو ګز قدر نږدې کېږم واذا تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا کما ته یو ګز را نږدې سو باع په عربي کې وایي دا دواړه لاسونه داسې سره ځای کول الله وایي دومره ور نږدې کېږم دوه ګزه قدر دوه لاسه قدر نږدې کېږم او د الله جل جلاله رسول فرمایي واذا تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باع واذا اتانی یمشي اتیته هرولا الله وایي که زما بنده زما لوري ته زما او خواته په پښو روان سي الله جل جلاله وایي زه ورځم زما رحمت ورځې راپورته کوي د دې مثال کتابونه لیکي مور ده بچی نوی قدم اخیستی دی په پښو باندې ولاړ دی خو قدم واخلي ګزارېږي هغه مور ده بچی عادت کوي ویې لري او بیا لاسو ته وایي بچی راسه 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 کم وخت چې بچی یو دوه قدم واخلي پر ګزارېدو سي مور یې وغورځېد بچی راپورته کوي د الله مثال د خپل بنده سره دا رقم دی کم وخت چې بنده الله ته ورنږدې سي د الله څخه مغفرت غواړي د الله د رحمت امید پیدا کړي الله جل جلاله ته ورنږدې کېدل زړه وغواړي الله یې په خپل رحمت کې راوچت کړي رامنه یې کړي راپورته کړي په خپل رحمت کې پورته کړي لیکن هغه الله او هغه حقیقي رسول محبت من مرتضی شي دی د معمولي دنیا او د دغه رزیلې دنیا په وجه باندې مرتضی شي دی نبی علیه الصلاه والسلام څه فرمایي روایت کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام مسلم رحمه الله دا روایت ذکر کړي نبی علیه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک د الله ملاقات خوند ورکړي او دې ته مینهوالی چې الله په جنت کې به زه ستا ملاقات څنګه وکړم الله د دغه بنده و ملاقات ته دغسې مینهوالی که ته ووایې چې الله خپل بندګان ویني روزانه نه داسې به راایراست چې دی الله دی وویني لکه څرنګه چې دی د الله و ملاقات ته ستړی وي الله د ده و ملاقات ته دغسې ستړی لیکن بدبختانه بل ځای کې د الله رسول فرمایي من کره لقاء الله کره الله لقاءه څو چاته چې د الله ملاقات خوند نه ورکوي دنیا خوند ورکوي اولاد خوند ورکوي نفس پرستي خوند ورکوي د شیطان پیروي خوند ورکوي دا د دنیا اسباب خوند ورکوي د الله ملاقات د الله لوري ته تګ خوند نه ورکوي کره الله لقاءه الله وایي ستا او مغفرته سي ستا د ملاقات شوق زه نه لرم ستاسو هم زه د هغې بېزاره یم د الله محبت د ټولو غټ شي